د اسلامي امارت د تیرې دورې شکریه مو نه کړه داسې پروپاګندونه به پسې کېدل چې بې حده ډېر بې د کومه سند بې دلیله به ناحقه خاص کر په امر بالمعروف علاوه پسې به مختلفو قسمه پروپاګندونه کول د ځانه بې خبرې پسې جوړولې په محاکمو پسې بې قسمه قسم خبرې کولې د ځانه بې پسې جوړولې دا ناشکري وه د دې نعمت الله هغه نعمت زموږ ستاسې څخه واخیستی 20 کال په دغه عذاب باندې مبتلا وو چې پردي مندیان دلته څه حال یې جوړ کړی تاسې ولیدل د ټولې دنیا کفار اشر سره جوړ کړي په افغانانو باندې کمې ناخوالې وي چې دوی ورسره ونه کړلې زموږ ستاسې د بندیانو سره څه وشول څو ورځې مخکې دلته خارجان راغلي وو زموږ سره څه مرکه کوله نو دغه خبره کوله حقوق زنان دي د ښځو حقوق دي او د بشر حقوق دي ما ورته وویل ما تاسې ړانده واست کاڼه واست 20 کاله پر موږ باندې کوم شکنجه وه چې موږ ته په بندیخانو کې رانه کړله کومه شکنجه وه چې موږ ته په باګرام کې رانه کړله کومه بده شکنجه وه چې موږ ته په ګوانتانامو کې رانه کړله یا کوم بد پیلو بد عملو چې زموږ د دې ولس سره ونه کول شو په هغه وخت کې تاسې کاڼه واست ړانده واست د امریکانو ته مو ویلي وای چې تاسې به د بشر د حقوقو یا د ښځو د حقوقو هېڅ مراعات نه کوئ ما د ښځو په مخ کې خاوندان په شهادت رسول د ښځو په مخ کې د دوی بچیان په شهادت رسول ودونه یې بمبارول مدارسو کې د افغانانو کوچني کوچني بچیان په شهادت رسول هلته د بشر حقوق نه وه هلته د ښځو حقوق نه وه نن د ښځو حقوق پیدا شول ستاسې را روان یاست د ښځو حقوق دي دوی خو لا جوابه شول نو ما ته موږ قضاوت لپاره نه یو راغلي موږ راسې یو ستاسې څخه دغه سوال کوو موږ ستاسې سره کومک کوو دا دی ستاسې غم را سره دی یعنې جواب یې نه ورسره بلکې دا اعلان راټولوي دا ستا خبرې واقعیت لري دا حقیقت دی دغه در سره شوي